السلام علیکم ستړي مسي جوړ په خیر له سکون نمو د دې ساتلون د ورستوي خبرونو ترکلای حافظ احمد نصرت پکتیا کې اوبو لګولو یو کانال د جوړولو چارې بشپړې سوې د پکتیا ولایت د کلیبیر غونی او پراختیا ریاست مسولین وایي چې یاد ولایت د احمد خیل ولسوالۍ په سنخیلو کلی کې د اوبو لګولو یو کانال د جوړولو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي د کونړ ځای چارواکي وایي په شلتن ولسوالۍ کې د 10 کیلومتره سړک جوړولو چارې پیل شوې د کونړ ولایت ځای چارواکي وایي چې دغه ولایت په شلتن ولسوالۍ کې د 10 کیلومتره په اوږدوالي د یو سړک د جوړولو چارې پیل شوې دي د مسولینو په خبره دغه سړک د شلتن ولسوالۍ په پیتاو سیمه کې د خړو نړیوال پروګرام یا WP په مالی ملاتړ جوړیږي لاروپ وايي اسلامي امارت د ملګرو ملتونو ترهګرو ډلو په لومړ کې نه دی د روسي بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروپ ویلي چې اسلامي امارت یو سازمان په توګه د ملګرو ملتونو د ترهګرو په لومړ کې نه بلکې یوازې څو مشران په شخصي لومړ کې دي ښاغلي لاروپ د سوریه او په افغانستان کې د جمهوریت پر ضدو پرتلې په اړه د پوښتنې په جواب کې ویلي چې امریکا په بیړه له افغانستان بهر شوه کوشتپې کانال ته څیرمه 1 میلیون جریبه ځمکه د ملي پراختیا شرکت ته ورکول کیږي د ملي پراختیا شرکت ویلي د اسلامي امارت د رهبر فرمان پر بنسټ پریکړه شوې چې د کوشتپې کانال څیرمه 1 میلیون جریبه ځمکه د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د اراضي له ریاست څخه دغه شرکت ته ولېږدول شي دغه شرکت ویلي ټاکل شوی یا د ځمکه د دولتي او شخصي ځمکو تر څېړنې او تصفیې وروسته په رسمي توګه ولېږدول شي د هیواد ملي پراختیا شرکت په پام کې لري چې پر ځانګړې شوې ځمکه چې فاریاب بلخ او جوزجان ولایتونو کې د کرنیز او صنعتي کمپلیکسونه جوړ کړي د اراضي رئیس محمود فضلي دغه موضوع د ملي پراختیا شرکت له رئیس عبدالرحمن عطاش سره کوشتپې کانال په سفر کې یاده کړې ده اسرائیل وايي په سوریه کې د ستراتیژیکو وسلو سیستمونه په نښه کړي دي د اسرائیل بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو او اوږد واټن ویشتونکو توغندیو احتمالي مرکزونه له دې امله په نښه کړي چې د مخالفو ډلو لاسته ونه غورځي بهرنیو چارو وزارت د مخالفو ډلو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي چې څوک دي خو سوریه تېره ورځ د بشار الاسد مخالفینو یا هیئت تحریر شام لاسونو ته ولوېده اسوسییټ پریس دغه خبرپاڼې په حواله لیکي دوی ته د اسرائیل امنیت اړین دی دا ول سکون د دې ساتلان رښتیا او مهم خبرونه زموږ رواني خبرونه واوري له سکون رادیو سره اوسئ